د یتیمانو ښیرا او شکایت. د شام په دمشق ښار کې د دوو کسانو ترمنځ لانجه پیښه شوه. یو کس په بل کس باندې د توپانچې ډز وکړ. لانجه کوونکی له مرمۍ څخه بچ شو. مرمۍ راغله، یو بل کس چې له دکان څخه یې سر را ایستلی و په غاړه کې ولګېد او سمدستي فلج شو. یو محصل چې دا هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل، د وخت یو مشهور عالم ته ورغی او ترې ویې پوښتل: آیا تاسې وایئ چې الله تعالی عادل ذات دی؟ نو دا څرنګه کیدای شي چې دغه بې ګناه کس چې په خپل دکان کې ناست و د الله تعالی په ارادې سره فلج شو، دغه ته عدالت وایئ؟ علامه راتب د محصل په ځواب کې داسې وویل: د الله تعالی په عدالت کې هیڅ شک نسته او ماته هیڅ سوال نه پیدا کیږي. مشکل دا دی چې ته د دغه ویشتل شوي کس د ژوند په فلسفه نه یې خبر. که چیرې خبر شي نو حتما به د قناعت حاصل شي. 20 کاله وروسته د دغه ویشتل شوي کس یو نږدې ملګری د علامه راتب سره ملاقات وشو. له پوښتنې کولو وروسته هغه کس وویل: شیخ صاحب، زموږ خواته داسې عجیبه واقعه پیښه شوه چې دوه ورونه وو. د مشر ورور په کشر ورور 20,000 روپۍ وې. مشر ورور یو څه وخت وروسته مړ شو. کله چې د مشر ورور یتیمان محتاج شول، خپل اکا ته راغلل او د خپل وفات شوي پلار هغه 20,000 روپۍ ترې وغوښتې کوم چې پلار یې په ژوندون ورکړې وې، خو اکا یې د روپۍ ورکولو څخه انکار وکړ. دغه یتیمان چې ډېر محتاج وو او د پلار مال یې اکا په زور ځینې ګرځولی وو، د سیمې یو عالم ته یې شکایت وکړ. عالم وویل: ستاسو اکا ظالم دی. که چیرې محکمې ته عریضه هم وکړئ نشئ یې ګټلی، ځکه قاضیان په رشوت اموخته دي او د پیسو لپاره حق تر پښو لاندې کوي. نو ښه به دا وي چې تاسو د قاضي پر ځای الله تعالی ته شکایت وکړئ. یتیمانو همداسې وکړل. الله تعالی ته یې شکایت وکړ او دغه پیښه یې الله تعالی ته پرېښوده. د یتیمانو شکایت الله تعالی ته ماښام په 9 بجو وشو. سهار د یتیمانو اکا په دکان کې و. د دوو کسانو لانجه وشوه. یو کس د توپانچې ډز وکړ. مرمۍ راغله، د یتیمانو د اکا په ستوني کې ولګېده او د تل لپاره د فعالیت څخه وغورځېد او له یتیمانو څخه یې اکا څو چنده زیات محتاج شو. علامه راتب به ویل: په دنیا کې هیڅ مرمۍ نه ویشتل کیږي او نه داسې غمیزه رامنځته کیږي. حتما به د الله تعالی یو حکمت او عدالت به پکې وي. موسی علیه السلام یوه ورځ د الله تعالی د مناجات لپاره راوتلی و. له الله تعالی څخه یې سوال وکړ چې څرنګه یو کمزوری کس د زورور کس څخه خپل حق ترلاسه کولی شي. الله تعالی ورته وفرمایل: د مازدیګر تر لمانځه وروسته فلانګي ځای ته ورشه. هلته به وګورئ چې څرنګه یو کمزوری کس د زورور کس څخه خپل حق اخلي. کله چې موسی علیه السلام هلته ورغی، ویې لیدل چې د اوبو یوه چینه ده او ډېرې صفا اوبه یې دي. یو کس چې پر اس سپور و راغی. سړی له اس څخه راښکته شو، اوبه یې وچکلې. یوه کڅوړه یې د اوبو په غاړه کېښوده. په اوبو یې غسل وکړ او بیرته په اس سپور شو او ولاړ، خو هغه کڅوړه یې د اوبو په غاړه پاتې شوه. لږ وخت وروسته یو کوچنی هلک راغی، اوبه یې وچکلې. د الله تعالی حمد یې وویل. کله چې تلو سترګې په هغه کڅوړه ولګېدې، کومه کڅوړه چې د اس والا کس څخه پاتې شوې وه. کڅوړه یې چې وکته، ډېره اندازه سره زر او قیمتي جواهرات وو پکې. هلک کڅوړه له ځان سره واخیسته او ولاړ. یو څه وخت وروسته یو بوډا راغی، اوبه یې وچکلې. په همدې وخت کې هغه د اس والا کس هم راغی تر څو خپله کڅوړه واخلي، خو کڅوړه یې نه وه.
آس والا فکر وکړ چې زما کڅوړه دې بوډا اخیستې، نو بوډا ته یې وویل زما کڅوړه راکړه. بوډا وویل ما ستا کڅوړه نه ده لیدلې. د آس والا کس وویل ستا نه بغیر دلته بل څوک نه دی راغلی، حتما تا اخیستې ده. خو بوډا انکار وکړ. د آس والا کس سره توره وه او د همدې سره یې د بوډا سر پرې کړ. موسی علیه السلام حیران شو او ویې ویل یا الله دا څه عجیبه پیښه ده، سره زر او جواهرات چا یوړل او ناحقه قتل څوک شول؟ بوډا سړی خو بې ګناه و. الله تعالی وفرمایل دغه بوډا سړي ډېر وخت مخکې د دغه آس والا کس پلار وژلی و. آس والا د خپل پلار قاتل نه پیژنده. دلته مې موقع ورته برابره کړه. او دغه ماشوم چې و د ده پلار د دغه آس والا سره 20 کاله مزدوري کړې وه او دغه آس والا په ظلم او زور د مزدوري پیسې ځینې ګرځولې وې. اوس هغه مړ و او ماشومان یې یتیمان و. دلته مې د هغه ظالم څخه د دوی د پلار حق په دغه طریقه ورساوه. الله تعالی فرمایلی دي که چا یوه ذره د خیر عمل وکړ هغه به وویني، او که چا یوه ذره د شر عمل وکړ نو هغه به هم وویني. کله چې ته د ځمکې د مخلوق د انتقام او خطر څخه نه ویریږي نو د اسمانونو د خالق حتما فکر وکړه، ځکه هغه ډېر زورور او عادل ذات دی.